وکیلان ملګري چې کوم په یورپ کې وو موږ به دا بین الاقوامي عدالت ته وړو چې پنجاب موږ سره د قبضې جنګ دی زموږ په معدنیاتو باندې قبضه کوي او زموږ بېعزتۍ کوي په سوات کې په بلډینګونو تر اوسه هم قبضه ده په سوات کې په چاونۍ جوړوي دغه شانته کې عزیزانو تاسو په دې ټول وطن کې په دې ټول ملک خیال وکړئ په کوټه کې راله وکیلان شهیدان کړل په خیبر کې راله مشران په جوماتونو کې شهیدان کړل دا د قبضې جنګ دی د پنجاب سره ښه صفا خبره ده چې موږ د پاکستان د آئین لاندې خو زه یو خبره کوم د هغه آئین لاندې چې دوی د پنجاب د پاکستان واکدارانو په 1958 کې هغه آئین مات کړی دی د هغه آئین لاندې چې کوم دی په 1999 کې مات کړی دی د هغه آئین لاندې چې کوم دی نن په 1900 کې مات کړو د هغه آئین لاندې چې کوم دی په خپل په 1999 کې مات کړو موږ ورته چې ستا د آئین لاندې ته موږ سره خبره وکړه نن عزیزانو د بین الاقوامي قانون لاندې د پاکستان په قانون کې هر شهري دا حق لري چې هغه د پاکستان هر شهر کې په هر کلي کې په هر ځای په هر ټاون کې ژوند کولی شي او هر ځای ته تللی شي نن د پښتون تاپوس مومنټ مشر منظور پښتین دی په کراچۍ بند کړ پرون نابل ورځ په کوټه باندې بند کړ عزیزانو دا بیخي پښتون قام سره د هغې نن بدتر سلوک دی کوم چې پیرغونیانو بني اسرائیلو سره کړو عزیزانو زیاتې خبرې کول ځکه نه غواړم بیا به کینو خبرې به هم کوو دلته ډېر ښایسته مشران ناست دي ډېرې په تفصیل سره به تاسو د پښتون تاپوس مومنټ باندې خبرې وکړي چې زموږ څه اهداف دي موږ ستاسو دپاره څه غواړو خو یو خبره کوم قطعا به د چا نه نه یېرېږو په اسلام آباد کې چې کومه خبره کوو هغه بدل ته هم کوو هغه خبره په لندن کې هم کوو موږ نه د چا د جیلونو نه یېرېږو نور د مرګونو نه یېرېږو عزیزانو تاسو له خدای پاک عزت درکړي تاسو دلته په کورسو کښېنئ دا مشران ملګري راغلي دي دوی به تاسو سره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړي دوی واورئ اوس د راروانې وینا وکړي